السلام علیکم ملګرو، عمران یم او د ټایم کې تاسو ګوري پښتو ایچ ټي وي. د روجې متعلق د سره یو ویډیو شیر کوم، لکه فنی ویډیو ده کنه. یو تن دی هغه پټې روجې خوري، نو دا وړه غوندې ویډیو ده، تاسو وګورئ. امید دی چې تاسو به ترې ښه خوندونه والي. دا ویډیو لږه مکمل وګورئ. شاباله نفیسه هغه چیلې را دی غوږه چې ګیا وخوري له دی ګرمۍ ته وګوره او دی روجې ته وګوره. دا بس یار زه خو سم تږی یم. مرۍ مې وچه ده یار. بس ته ځم یو دوکان ګورم ځان له یو سټینګ بوتل رالم. پوه شوې هسې بابا خو مې نشته. او وې نفیسه ته دې چیلو ته ګوره ښه زه راځم. سلام علیکم ګل منیر کاکا. وعلیکم السلام. د قدرت الله ځویان نه ته راځې او نه د هغه پلار راځي. خو دا راته ووایه روجې څنګه تېرېږي؟ یاره کاکا جي روجې خو ښه تېرېږي، خو یو سټینګ بوتل مې پکار دی. څه سټینګ بوتل؟ ولې روجې نه نیسې څه؟ نه کاکا جي روجې خو مې ټولې نویلې. دا خو مې هغه مشر ورور نه دی، د اوبې نه ځان سره بوټي راوړي دي. وې دې ته به د اوبو په ځای باندې سټینګ بوتل یې اچوې. نه مړه دا به څه ښه بوټی وي نو. دا والې زویه خو ګورې روجې ونه خورې روجې. یاره هغه نفیس به هلته چیلو ته ګوري او زه به چېرته کې پټ ځای وګورم او د سټینګ ته به کښېنم. سر پټ که ته څه بار بار دا سر را بار کې ګورې نه چې بار لاکډاون دی روجه ده. الله تعالی مې څه کوي. ولې لکه نفیسه ځان سره ګورېږي را ګورېږي. لالا راته هلته چیلې پرېښودې په خپله سټینګانس کې. څه په دې روجه کې سټینګانس کې؟ او که نه اوس ځم بابا ته ویم چې څه مې وغورځوئ. نه نفیسه بابا ته ونه وې. زه یې د لاسو خپو نه تړم او کور ته یې درولم. هلکه ما ته به را ترماسي نه وای ښه که نه زه پرې ترماسي خفه کېږم. دا پرېږده ترماسي، دا راته ووایه چې په دې روجه کې او په دې ګرمۍ کې دلته څه کې؟ یاره اشنا والله په کور کې مې زړه تنګ شو که نه، ما وې راشه بار چکر ووهه. یاره ترماسي دا روجې خو ډېرې سختې. دا راته ووایه چې ته روجې نیسې او که نه ګورې بیخي دې پته نه لګي. یار تا ته خو پته لګي که نه چې زه روجې ونیسم نو پرې ګردو مې داسې درد شي چې لیونۍ مې کړي. ښه داسې وی چېرته ښه شان ډاکټر له لاړ شه او ځان له علاج وکړه او تراویح خو کې که نه. مړه تا ته خو پته را که نه چې زه تراویح وکړم نو دا خپې مې دونه پړسېږي. داسې وی یار تا ته خو ډېره غټه مسله بیا خو به ته روژه ماتې او پېشمني هم نه کې. مړه عجیبه انسان یې. ول زه تا ته کافر ښکارم چې زه به روژه ماتې او پېشمني نه کوم. لکه او دا عجیب کې دې څه دي؟ دا مړه وړوله مې بوتل راغښتې دی جړلی کور کې. وا بوتل اسکې پټې پټې او وی روجې نشم نیوي. کله وی په ګردو مې درد او کله وی خپې را باندې دونه پړسېږي. دې دلته راغلي دي او پټې روجې خوري. هلکه ډېر یخ بوتل یې راغښتې دی او مال یې ورته زړه وکړو. خوشتنه شانتي. یاره والله دې سور نور ته وګوره او ده خو ما دا بوتل زهر کړ. هلکه زما په خیال جوړ مور مې کور نشته ښه، او په دې کولر ورځم او یو یخ ګیلاس کم. بابا راشه که نه غږ خورې بیا به کولر راغلی دی. داسې وی دې نه سمېږي. ده سره به زه اوس ګورم ښه. اوس بیا وبسکې. نه بابا زمونږ روجه را که نه د دې بوټو خو روجه نه د بوټو ته اوبه اچوي. ته راپاسه زه به اوس تا سره ګورم. شابه دې کوټې ته لاړ شه او ویده شه چې روژه را باندې اسانه شي. نفیسه دې خوا راشه هله. ښه درغلم بابا. نفیسه
زه بازار ته ځم او سودا راوړم ښه په دې روډ د خیال ساته چې ته بیا راپانیسي فرج کې هندوانې او خټکي پراته دي چې ته هغه ونه خوري ښه بابا دا دې ورغلم لالا ته ماته بق بق ولې ګورې یاره نفیسه خوښه دې نه ده چې یو قصه درته وکړم ولې نه خو د ګنجي کیسه به راته کې ښځه ته پرې بالغ سر کېده او زه ته قصه کوم ښه یو باچا و Two hours later. بابا بابا ولې زویه لالا زه په چل چل کې وده کړم او ټول هندوانې او خټکي یې خوړل او لاړه وتښتېده داسې دی. زویه پاسه کنه دا ته دلته ولې ودې پاسه یاره داجي وایم خوب مې لیده وایم په فریج ورغلی یم او ټول هندوانې او خټکي مې خوړلي دي ها دا خوب لیدو ها نو ډېره ښایسته فني ویډیو وه ما له خو ډېره مزه راکړه او که تاسو له مزه درکړي دا ویډیو لایک کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ مننه